مبین صاحب وخت کم دی که څه ځواب لرې د روان صاحب ته به صرف دومره ووایم چې ما په هلمند تا واشنګټن کې ګیره سپینه کړله ته نر افغان ما غلام د پنجابي یادوي سره معلوم یو موږ او امریکان سره معلوم یو سکاټ میلر د دوی بدماشترین جنرال په افغانستان کې لیده چې موږ په څپېړو باندې وویسته دا سکاټ میلر که شرم درلودلی امریکایي جنرالانو که شرم درلودلی د امریکا استخباراتو که شرم درلودلی دلته د دوی د تریلیونو ډالر په استخباراتو باندې مصرف سو باید دلته د القاعدې د داعش نوم نه وای. جنرال صاحب ستاسو په نظر سره له دې چې په وار وار اسلامي امارات دا خبره کوي چې دلته القاعده نسته دلته نورې ډلې نسته او موږ دې ته ژمن یو چې چاته اجازه نه ورکو امریکا بیا هم تشویش لري ولې او د دې موضوعاتو خبره کوي دغه کوم خبره چې د امریکایي جنرالانو لخوا نه شوي دي دا دومره د تشویش وړ هم نه دي امریکان چې کومه شرمونکې ماته په افغانستان کې وخوړله که زه من حیث یو امریکایي جنرال وای ما استعفا ورکول او ټول فوج ته مې توصیه دا کوله چې نور د افغانستان له غیور ولس سره ډغره ونه وهي او په براګو سترګو ورته ونه ګوري ځکه دا دریم امپراتور ده چې موږ په افغانستان کې څملو خړې سترګې له دې جې نه شړو که چېرته دوی شرم درلودلی اول خو به په افغانستان حمله نه وی کړې له روسانو نه به عبرت اخیستی بیا چې دلته راغی 20 کاله دا جګړه اوږده کړله په 20 کالو کې دوی ولې داعش ختم نه کړه ولې القاعده ختمه نه کړه ولې طالب ختم نه کړه مهار نه کړه دا خو د دوی ماته ده دا خو د دوی شرمونکې ماته ده دوی له دې نه چې له نړۍ نه د افغانستان له ملت نه بښنه وغواړي بیا د بریدونو خبرداری ورکوي امریکانو دلته 20 کاله بریدونه کړي دي 20 کاله ډرون B-52 F-16 د بمونو مور بحري ځواکونه میرین ځواکونه CIA بلیک واټر د امریکا سه څومره خطرناک فوج د دوی روزل شوي سپي په قسم نمونو دلته د دوی قراردادیان د دې ټولو پشتون کې دوی داعش ختم نه کړه دوی القاعده ختم نه کړه دوی طالب ختم نه کړه اوس راځي د هغه داعش او د القاعده داعش خو د دوی په خپله پروژه ده د امریکانو پروژه ده زه په ثبوت درته وایم چې دا د امریکانو پروژه ده د امریکانو دلته راوستی د مسلم یار او د ځینې لنډغرو په واسطه باندې د حنیف اتمر په واسطه باندې دوی ته معاشات ورکو دوی ساتل په امنیت کې ساته په امنیت ملي کې ثبوتونه موږ سره شته چې موږ نیولي دي اسناد موجود دي چې داعش د امریکانو پروژه ده پس د کابل او د ننګرهار له فتح نه وروسته دا ثبوتونه مکمل امنیتي ارګانونو سره شتون لري ولې نه وړاندې کیږي وړاندې شوي دي وړاندې کیږي نور هم وړاندې کیږي لا نور ثبوتونه راوړاندې شي سره معلوم یو موږ او امریکان سره معلوم یو سکاټ میلر د دوی بدماشترین جنرال په افغانستان کې لیده چې موږ په څپېړو باندې وویسته دا سکاټ میلر که شرم درلودلی امریکایي جنرالانو که شرم درلودلی د امریکا استخباراتو که شرم درلودلی دلته د دوی د تریلیونو ډالر په استخباراتو باندې مصرف سو باید دلته د القاعدې د داعش نوم نه وای دوی خپله ماته راځي په طالب باندې وراچي 11 سپتمبر برید هم د امریکایي استخباراتو ماته وه د هغوی ناکامي وه د هغوی د فوج ضعف و هغوی خپل هوا خپل مځکه خپل هوایي میدانونه نشي ساتلی له د امریکایي تیارې د امریکایي میدان نه جګ سولې امریکایي بمونه پکې و همدغه پیلوټان پکې و 11 سپتمبر پیښه رامنځته کړله له دې نه چې خپل اسټابلیشمنټ خپل CIA خپل فوج ته سزا ورکړي راغی د هغه سزا د مظلوم افغانانو وینې تویې کړلې دلته 20 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه دروغ یې ویل خو ثبوت نه و خو اول خو به دوی د خپل استخباراتو ته مجازات ورکړي و که نه مکافات یې ورکړل له دې نه خپل شرم په دې باندې پټوي ته راځېږېږي له دې نه چې خپل استخبارات خپل جنرالان خپل پولیس خپل فوج ته جزا ورکړي پس له هغه د اسامه خبرې کوه چې څنګه امریکایي تیارې د امریکا له خاورې نه جګېږي د امریکا تاسیساتو بلندمنزلونه زرګونه خلک وژني بیا راجګېږي هغه ماته د هغه کسات له مظلوم افغانانو نه اخلي بیا رقم جزا باید دوی ورکړي عساکرو ته په دې برخه کې شمالي کوریا څنګه جزا ورکوي
دا نور قوتونه چین څنګه سزا ورکوي، روسان څنګه سزا ورکوي؟ یو ناکامه جنرال، یو استخبارات، کم از کم هغه د استخباراتي ادارې کسان خو به امنیتي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي، امریکانو دغه جرأت خو به یې کړی و چې دغه ناکام جنرالانو د دوی په شتون کې، د دوی د استخباراتو په شتون کې په امریکانو باندې حمله وشه. اوس دې هم لرې نه بولي. که دوی دغه رقم قضاوت له نړۍ سره کوي، له افغانانو سره کوي، دغسې له خپلو ژمنو نه په شا کېږي. اوس داعش ده په افغانستان کې، دوی وایي داعش ده، اوس د روان صاحب ویل چې داعش دلته، داعش خو د امریکانو پروژه ده. موږ خو داعش مات کړ، د امریکانو په شتون کې مو داعش نه بڼه کې وویستلې. داعش چیرته و؟ اوس هغه پیسې چې امریکانو دلته په خپل فوجانو په نورو نوکرانو مصرفولې، له مختلفو لارې په داعش مصرفوي، خو داعش موږ سر جګولو ته نه پرېږدو. نه داعش د امریکانو دښمن ده، نه د امریکایي مفاداتو لپاره چیلنج ده، امریکایانو پروژه ده داعش. پاتې شوه القاعده. القاعده چیرته په افغانستان کې کوه؟ په 20 کالو کې دوی جګړه له چا سره کوله؟ له موږ سره یې کوله، له افغانانو سره یې کوله. دوی خو هلمند کې ودونه، کورونه، جوماتونه، منبرونه بمبارول، خو القاعده به یې وژلي و، زندان ته به یې وړي و که نه. دغه 20 کاله د افغانستان ټوله جغرافیه د دوی د هوایي او ځمکني قواو تر کنټرول لاندې وه. تر اوسه پورې بیا بدماشانې کوي، تهدیدات کوي. په کومو سترګو امریکایان وایي چې موږ بدون له اجازې په افغانانو باندې بمبار کوو؟ نو 20 کاله تا دلته بمبار کړی، تاسو مات یاستئ، تاسو شرمېدلي یاستئ. که زه من حیث یو مسؤول د امریکا د امنیتي ارګانونو یو مسؤول وای، ما ټول جنرالان د زندان د تورو تنبو شاته اچول، ما ګوانتانامو کې زنځیرونه په لاس کې ورته اچول چې تاسو په 20 کالو کې د ټولو امریکایي امکاناتو په شتون کې یو القاعده ختمه نه کړله. اوس راجګېږي له طالب نه د القاعدې د ختمولو غوښتنه کوي. شواهد او ثبوت هم د سره نشته. ناق اسمان په تیږو باندې ولې که په افغانستان کې القاعده او یا داعش وي، داعش خو د تا پروژه ده، نو موږ برید پرې کوو. دا یوه بهانه ده. همدغه لوی درستیزانو په افغانستان کې ماته خوړلې. دوی باید نن د سنا د مجلس یا د پارلمان غړو ته پورته نه وای کتلی. دا هغه جنرالان دي چې اوس هم د موږ د څپېړو داغونه په څټ کې سته. دوی څنګه راجګېږي دا خبره کوي چې طالبان له افغانستان نه له القاعدې سره اړیکې شته؟ په کومو شواهدو باندې وایي؟ دوی د قطر له تړون نه، د دوحې له تړون نه، د سرغړونې په خاطر باندې، ځکه په هغه تړون کې طالبان او امریکایان داسې تړلي چې یو خواته شور نسي خوړلی. پاتې شو د بندیزونو خبره، د افغانستان کنګل شوي پیسې. امریکایان د بدماشي نه کوي، خاص کر له موږ سره دی نه کوي، ځکه چې دلته موږ په جګړې له افغانستان نه دوی شړلي دي. دا بدماشان دي نه کوي. ملل متحد د عمل میدان ته راوړ، نړیوال بشري سازمانونه، نور اروپایي اتحادیه د میدان ته راوځي، د امریکا په مقابل کې، د هغوی په مقابل کې دې ودرېږي. خبره د بیا هغه ځای ته نه بیایي چې ټوله نړۍ ترې اور واخلي. زموږ له مظلومیت نه د څوک غلطه استفاده نه کوي. موږ به وږي یو، تږي به یو، بې کوره به یو، خو بې غیرته نه یو. دا د ټوله نړۍ واوري. که دغومره نور وځپي، د امریکا شرایط نه منو. په هغه وخت کې مو د امریکا شرایطو نه منل چې له پاسه به ډرون B-52 او دلته لکونه امریکایي عسکرو مځکه په موږ سره تبعي کړې. موږ د امریکا شرایط نه دي منلي. په اوس وخت کې چې له موږ سره پاچاهي ده، حکومت ده، دار و مدار ده، د دوی ټول اصلحې چې 15 میلیارده ډالر پې ورکړي دي، ټول د موږ په لاس کې دي. اوس خو بیخي بدماشي نه منو. دغه یو شي کې دا د تیر نظام غلامانو ته دا خبر راجع کېږي چې هغوی به امریکان زمونږ په اجازه او د افغانانو د مرستې لپاره غلي میلمانه دي. مونږ اوله ویلو چې امریکان په راتلو کې چا نه اجازه نه ده اخیستې، خو په تلو کې مونږ مجبوره کړه. تړون یې هلته پروت ده چې زه به په دغه تاریخ له افغانستان نه وځم. وروستی امریکایي عسکر چې له افغانستان نه وته، زه په نړیوال هوایي ډګر کې وم. 10 ورځې مخکې له دې چې امریکا نه وځي، ما امریکایي قمندانانو ته ویلي مال په دغه سړک به نور نه تېرېږئ، که تېرېدلی ولمم. قسم په خدای که تر اخرې ورځې په هغه لار تېرې شوي، او هر وخت به یې موږ ته عذر کوو امریکایي جنرالانو. ما ته به ویلې چې دغلته نوجوانان دې موږ مخې ته مه راوله. دا د امریکایانو ډارو. صفري قطعې له ځان نه تاو کړې وه چې کله صفري قطعې لاړې 2 ورځې مخکې له دې چې صفري قطعې له هغه نه ووځي له میدان نه، امریکایان یوازې دلته پاتې وو. هر ساعت به موږ مشرانو سره اړیکې نیولې چې دغه کسانو ته مو وایي چې موږ څه ونه وایي. دا د امریکایانو ډارو، دا ډارن خلک و. بل دوی دومره زړور هم نه دي. د دوی ورسئ، د دوی بیسونه وګورئ، د دوی په کوم ځای کې چې دوی ژوند کوي، د دوی هوټلونه وګورئ. دا هغه ډارن مخلوق، ډارن جنرالان او عسکرو چې ټول سیمټي دیوالونه یې له ځانه تاو کړي او په خپلو مزدورانو افغانانو باندې به یې دلته ځان ساته.
تشویش سر د دې په خاطر چې خپله ماته پټه کړي نړۍ ته وښیي چې اوس موږ زور لرو اوس موږ قوت لرو اوس موږ طالبان تهدیدولی شو داسې نه ده دوی په عذر په زاریو هر ساعت به قطر سره رابطې کولې زموږ مشرانو ته به یې ځولۍ خوځوله چې دغه خبر موږ په رسنیو کې کړي چې ګورئ تاسو په رښتیا باندې هغه نه کوي دوی په دې پوهېدل چې طالبان د عمل خلک دي کله چې ټرمپ د مذاکراتو له میزه تښتي او طالبان ګرین ویلج ته ننوځي او په دوی باندې ځپونکي عملیات کوي هغه ورځ امریکانو ته معلوم چې طالبان د عمل خلک دي او اوس هم زموږ مشران د نړیوال هیڅ راز فشار په نتیجه کې دې ته نه حاضرېږي چې نړیوال فشارونه ومني ځکه هغوی بلد دي هغوی د امریکانو سره په میز باندې خبرې کړي که چېرته د امریکانو یوه غوښتنه ومنل شوه 50 یې تیار ایښي وي هغه درته رامخکې کوي هغه 50 دې چې ومنلې 200 غوښتنې نور درته رامخکې کوي بالاخره د سعودي د حکومت قضیه درته جوړیږي بیا به رپ هم ترې نشي وهلی مننه کوم وخت کم دی که څه ځواب لرې د روان صاحب ته به صرف دومره ووایم چې ما په هلمند تا واشنګټن کې ګیره سپینه کړله ته نر افغان ما غلام د پنجابي یادوې روان صاحب صرف په خاص کار باندې په ما دا نیوکه وکړه چې موږ پاکستاني مفادات ته ژمن یو هېڅکله داسې نه ده خاص کر پنجابي اصطلاح نه ده ځانګړې وچه کلکه نره پښتو ده دا خاص کر لږه ګاډه واډه ده روان صاحب راځئ چې موږ اصلي ستونزو ته راوګرځو موږ ازادي واخیستله د سر په بیه مو واخیسته خپل په وینو خپل په غوښو په هډوکو مو واخیسته د روان صاحب په شمول ټول افغانان اوس باید د افغانستان په جوړولو کې په بیا رغونو کې د اقتصادي مشکلات د ستونزو په لمنځه وړلو کې له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه کار وکړي امنیت چې د دې هیواد د خلکو بنیادي غوښتنه وه په تیر 20 کلونو کې هر څه پرېمانه خو امنیت نه و خپلواکي نه وه دلته بلواکي وه موږ به د امریکایي ټانګونو شاته روانو د موږ وزیران د موږ ولسمشر مریضان سپینګیري د واده په اصطلاح باندې هغه زوم او ناوې موټر قطار ټول به د امریکانو شاته روانو اوس هغسې نسته ډرون نشته خپلواکي لرو امریکایي فوجان یو وار څه کوي چې چاته برګ هم نشي کتلی دلته ټول د هیواد امنیتي ځواکونه په خپل افغانان دي کوم پنجابی دلته شتون نه لري نو اوس د موږ فریضه جوړیږي چې د دغه اسلامي نظام د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږو ځکه په ټول هیواد کې 100% کې حاکمیت لري ټول افغانانو سره ټول قومونو سره یو شان چلند کوي عفو عمومي کړي زموږ قاتلان ګرځي هغوی نه دا چې ګرځي موږ سره په بعضې مجلسو کې مخامخ کېږي نړیوال قوانین خو داسې نه دي که نه ګوره نړیوال قوانینو کې سعودي هم ژوند کوي قطر هیواد هم کوي پاکستان هم کوي ایران هم کوي شمالي کوریا هم کوي چین هم کوي روس هم کوي هر یو خپل یو قانون لري بیا ټول په همدغه نړیوالو قوانینو کې عضویت لري د ویټو حق لري دایمي غړي دي د ملل متحد نو دوی خو ټول داسې قوانین نه دي لکه د اروپا او د امریکا مختلف قوانین دي موږ هم حق لرو خپل د هیواد مذهب کلتور دین مطابق ځان ته قوانینو لرو د ښځو ازادي په رابطه ده وویلې ښځې په تېرو 20 کالو کې هېڅکله ازادې نه وې جنسي ځورونه د ښځو جنسي فقر دا تر ټولو بوږنونکی کچې ته رسېدلي اوس ښځې ازادي لري البته طالبانو چاته نه دي ویلي سته حجاب وکړه تی مه کوه دا وکړه او مه کوه طالبانو دا د افغانستان غیرتي مېرمنې وې چې د اشغال په پای ته رسېدو سره په خپله حجاب وکړه په خپله اسلامي قوانین په ځان عملي کړه ښه ازاده ژوند لري یو ستونزه چې اوس ده هغه د نړیوال یا د روان صاحب په شمول هغه خلک دا فکر نه کوي چې موږ ښځو پسې کوته کې راخیستې نه هغه د موږ د جامعې خلک دي موږ سره په دې جامعه کې ژوند کوي صرف یو فلټر ته ضرورت لري تر څو طالبان د هغوی دپاره یو چوکاټ جوړ کړي مناسب چې ښځې هم کار وکړي هم په دفترونو ته لاړ سي او هم تعلیمي مراکز پوهنتونونه بیرته له خیره سره شروع سي نو دا یو چوکاټ ته ضرورت لري انشاءالله د هیچ چا مخه نه نیول کېږي د ښځو په شتون باندې او روان صاحب کوشش وکړي چې د ښځو په چارو کې مداخله ونه کوي ښځې باید پرېږدو چې خپل حقوق ښځې وغواړي نو د ښځو مسله خو وړه مسله نه ده دا د موږ د عزت مسله ده زموږ خویندې دي باید دا تر ټوله غټه موضوع ده دا چې نړیوال دته
لابي کوي او دغه یو د فشار آلې په توګه ما درته ویلې چې موږ فشارونو ته مشران فکر نه کوم چې تسلیم سي دا په تیره کې باید نړیوال په دې پوه شي نتیجه به څه شی وي؟ نتیجه به آخر هم افغانان په رسمیت پیژندل کیږي. موږ به انشاءالله اقتصادي پرمختګ کوو، بیا رغونه اوس هم مجبوریت د دوی څه شی ده چې مجبور دي موږ وپېژنو؟ امریکا صرف له نړیوال شرم نه ځان خلاصول دي، نړیوال ماته خوړلې ده. صرف هغه ځواک چې دوی غواړي چې په جای پاتې سي، خو دا به د امریکانو یو ارمان چا چې د افغانانو سوک خوړلی د هغه بیا نړیوال قوت نه شي. طالبانو خو خپل مسؤلیت ادا که مخکې له دې چې ملل متحد که غونډه شروع سي کلنۍ، طالبانو خپل استازی معرفي که. دا چې نړیوال منافقت کوه استازي ته یې وخت ورنه که، تر هغه ورځې پورې د طالب او د تیر رژیم غل چارواکی اسحاقزی هغه پاتې که همدغه اسحاقزي په ملل متحد کې دا خو د موږ په زیانو نه دا د افغانانو نماینده او دا هماغلته یو امریکایي لاسپوڅی و، همالته غټ شوی، همالته ژوند کوه. که دا چېرته د افغانانو نماینده وای، یو افغان خپل په کور باندې په بچی باندې نړیوال بندیزونو لابي کوي، دا وایي چې ما په بچی بندیزو لګوه. افغانستان خو د مونږ کور ده. اسحاقزی زمونږ د تیر فاسد رژیم نماینده و، د څنګه دا خبره کوله نړیوال چې په افغانستان بندیزونه وکوي؟ نشتون یې تر شتون ډېر بهتره و. دا چې د طالبانو استازی پکې ګډون نه درلوده دا د نړیوالو قصورو طالبانو نه و.